حمله مرگبار پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل، 400 نفر کشته و 250 نفر زخمی شدند. دلته خو موږ په زرګونو باندې بستر ناروغان درلودل. البته کومه ساحه چې کوم سالون چې لګېدل تقریبا 200 څخه پورته معتادینو پکې شتون درلوده. بار دیگر نیروهای رژیم نظامی پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کردند و مناطق در کابل را هدف حمله قرار دادند. حمله‌ای که به گفته مقامات حکومت امارات اسلامی تلفات سنگین در پی داشته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت امارات اسلامی افغانستان میگوید که ارتش پاکستان با انجام حملات هوایی به یک بیمارستان و مرکز درمان معتادین در کابل شماری از غیر نظامیان را هدف قرار داده است. با گفته او بیشتر قربانیان این حملات افرادی بودند که برای درمان در این مرکز بستر بودند. مجاهد این اقدام را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت افغانستان و خلاف اصول پذیرفته شده بین‌المللی دانسته است. او همچنین این حمله را جنایت علیه بشریت توصیف کرده و گفته است که هدف قرار دادن مراکز درمانی و افراد غیر نظامی قابل توجیه نیست. کابل باندې وسو یو خو حریم نقض کو بل د افغانانو په ملکی تاسیساتو باندې بریدو چې په کلکو غندو د وحشت ده دغه د برید څه وایي د معتادینو شفاخانه او په دې کې لزر ډېر کسان معتادین تر معالجې لاندې و هغه کسان چې اعتیاد و مخدره مواد نه ژغورل او تر روزنه ورکول کېده. در همین حال معاون سخنگوی حکومت امارات اسلامی گفته است که در حمله به شفاخانه 2000 بستر درمانی معتادین در شرق کابل حدود 400 نفر کشته و دست کم 250 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته او احتمال افزایش شمار قربانیان نیز وجود دارد، زیرا بسیار از زخمیان در وضعیت وخیم قرار دارند. بر اساس گزارش‌ها این حمله در حال صورت گرفته است که درگیری‌ها و تنش‌ها میان حکومت امارات اسلامی افغانستان و پاکستان در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. گفته می شود پاکستان در 19مین شب درگیری با افغانستان این مرکز درمان را هدف حمله قرار داده است. ټپیانو اندازه ده او هم شهیدان دي، یو خو جسدونه هغه کوم یو د خاورو لاندې دي، هم وران شوي ځایونو لاندې دي، هغه به راوباسو. د شهیدانو دقیق رقم معلوم نه دي؟ تر اوسه دقیق رقم شتون لري، خو البته کچه یې لوړه ده ځکه چې دلته اکثریت درملنې لاندې معتادین ولو دغه مظلوم معتادین په نښه شوي دي چې دلته هېڅ کوم نظامي شتون نه درلوده او زموږ روغتون ویشتل شوی ده. اټکل د تاسو څومره شهیدان او څومره زخمیان په مجموع کې؟ دلته خو موږ په زرګونو باندې بستر ناروغان درلودل. البته کومه ساحه چې کوم سالون چې لګېدل تقریبا 200 څخه پورته معتادینو پکې شتون درلوده. او دا یوازې معتادین او نور هیڅ موټر نظامي څوک نه و؟ دلته هیڅ کوم نظامي شتون نه درلود، ځکه دا یو روغتون او په روغتون او روغتي مرکز کې نظامي چارواکي هم نظامي مسؤلین هیڅ شتون نه لري. البته د هدف هم چې ګرځېدلی ده زموږ روغتي مرکز ګرځېدلی ده. او دغه معتادینو سره په یوازانه دي او په نه یوازې نه، البته دلته زموږ چې څومره معتادین په داخل کې بستر وي هغوی سره په یوازان نه وي، تر ډېره حده پورې زموږ روغتي پرسنل او د هغې تر څنګ د معتادینو شتون وي. در همین حال شماری از باشندگان کابل نیز گفتند که در نتیجه این حمله خانه‌های مسکونی در اطراف محل انفجار آسیب دیدند و موج انفجار باعث شکستن شیشه‌ها و خسارات به ساختمان‌ها شده است. برخی از شهروندان نیز از ترس تکرار حملات شب را در نگرانی و اضطراب سپری کردند. در سوی دیگر دولت پاکستان روایت متفاوت از رویداد ارائه کرده است. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان در پیام در شبکه اجتماعی اکس اعلان کرده است که نیروهای هوایی این کشور تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های مربوط به گروه‌های مسلح در کابل و ننگرهار را هدف قرار داده است. در بیانیه آمده است که محل‌های هدف قرار گرفته تأسیسات بودند که در آن مهمات و تجهیزات مورد استفاده جنگجویان افغانستان و همچنین افراد موسوم به فتح الخوارج نگهداری می شده است. پاکستان از این اصطلاح برای اشاره به گروه‌های مسلح مانند تحریک طالبان پاکستانی استفاده می کند. با این حال مقامات حکومت امارات اسلامی این ادعاها را رد کردند و تاکید کردند که
هدف حمله یک مرکز درمانی بوده و قربانیان آن نیز افراد غیر نظامی هستند. افزایش این گونه حملات و تبادل اتهامات میان کابل و اسلام آباد نگرانی ها درباره گسترش تنش‌های نظامی در منطقه را افزایش داده است. در ماه‌های اخیر دو طرف بارها یکدیگر را به نقض مرز دیورن و حمایت از گروه‌های مسلح متهم کردند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این تنش‌ها می‌تواند امنیت منطقه را بیش از پیش با خطر روبرو کند و روابط میان دو کشور همسایه را وارد مرحله تازه از بحران نماید.